نن یوه ډېره زیاته ضروري او اهمه مسله بیانو. هغه مسله دا ده چې د واده په اوله شپه باندې کم څه کول پکار دي او د کم څه نه ځان ساتل پکار دي. په دې حوالې سره ډېر زیات خلک په غلط فهمیانو کې اخته دي، غلط پوه شوي دي. نو غواړم چې په مختصر انداز کې او په زړه راښکونکي انداز کې تاسو ته د واده د اولې شپې د آدابو تفصیل وکړم. د ټولو نه اول چې د انسان دپاره کله هم واده وکړی شي او د ده دپاره بیبي کور ته راوستلی شي، نو دا خو هر انسان او مسلمان ته پته ده چې دی خامخا د ځان سره څه خواږه وړي. نو په دې کې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دا خواږه دی په خپل لاس سره واخلي او په خپل لاس سره چې کله دی خواږه واخلي، نو په دې کې به پیدا دا راوځي چې دی به د نقصان نه بچ شي. که چېرته د بل په لاس باندې واغستلی شي، نو بیا په دې کې مختلف صورتونه راتللی شي. په دې کې داسې زهریلا مواد میلاوېدلی شي چې د هغې د وجې نه انسان ته غم ورسي، نقصان ورسیږي. نو اول دا خبره یاد ساتل پکار دي چې په خپل لاس سره څه خواږه اخیستل پکار دي. په دویم نمبر باندې چې کله انسان کمرې ته د ورتللو اراده وکړي او کمرې ته ورځي، نو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې عام خلک په دې وخت کې وده وي، نو دا به ډېره زیاته د حیا نه ډکه خبره وي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الحیاء لا یأتی الا بخیر. بل حدیث کې راځي الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یوه شعبه ده. نو د حیا خبره دا ده چې انسان په داسې وخت کې کمرې ته ورشي چې عام خلک هغه وده وي، دا به ډېره زیاته د حیا نه ډکه خبره وي. د هغې نه وروسته چې کله انسان کمرې ته ورځي، نو چې د مخکې نه د ده بیبي هغه ته پته وي چې زما خاوند زما کمرې ته راځي. ځکه زنانه په زړه باندې ډېرې زیاتې کمزوري وي چې هغه رعب او هغه ویره د هغې نه څه ناڅه کمه شي. بیا چې کله انسان کمرې ته داخلیږي، د ټولو نه اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویل فکار دي، یعنی سلام اچول فکار دي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابشو السلام، تاسو سلام عام کوي. نو انسان به د ټولو نه اول سلام ورته چې کله کمرې ته داخلیږي. بیا چې کمرې ته انسان داخل شي، نو ترمذي شریف کې حدیث راغلی دی چې د زنانه په تندي باندې انسان لاس کیدي او دا دعا ووایي اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها. کله چې دا دعا ووایي، د هغې نه وروسته بیا انسان له پکار دی چې 2 رکعاته نفل وکړي. او د زنانو په دې کې تپوس کېدلی شي چې آیا دا د مانځه لایقه ده او که نه، مانځه ته جوړه ده او که نه ده. تاسو به انشاءالله په دې خبرو باندې پوهیږئ. زه دا خبرې لږ په اشارو باندې کومه، نو تاسو له دې نه خپل مقصد هغه راایستلی شئ چې زنانه کله د مانځه لایقه وي، نو زنانه به هم اودس وکړي او د ده خاوند به هم اودس وکړي. 2 رکعاته نفل به وکړي. دا به د دې لپاره د نفل لمونځ وي. د هغې نه پس د ځان دپاره د ښکلي ښکلي دعاګانې وغواړي. د هغې نه وروسته چې کله ښځه او خاوند د یو بل سره کیني، نو د مینې محبت خبرې دې وکړي. او دا خبره غلطه ده چې په اوله شپه باندې به زنانه یېرې هغې ته به ویره ورکوي، ځکه دا د انسان فطرت دی. کله چې د هغې ته د ویرې خبرې ورکېدلی شي، د هغې په زړه کې نفرت پیدا کېږي، وحشت پیدا کېږي، د انسان نه لرېوالی پیدا کېږي. په دې سره د ښځې او د خاوند په منځ کې د یو بل سره بیا نفرت راتللی شي. نو اسلام موږ ته دا حکم چرې نه دی راکلی چې تاسو ښځه د اوله شپه باندې ویروئ یا هغه ټارچر کوئ، بله ذهني دباو په هغې باندې راولئ. نه، بلکې د واده په اوله شپه باندې د مینې محبت نه ډکې خبرې کول پکار دي چې د ښځې او خاوند د یو بل سره په دې شپه باندې زړونه ولګېږي. نو د راتلونکي زندګي به د دې ډېره زیاته اثرناکه وي او ډېره زیاته د مینې محبت نه ډکه به وي. د هغې نه وروسته چې کله زنانه او خاوند د یو بل سره د مینې محبت خبرې وکړي، نو په دې کې که خاوند د زنانه د خاص حقوقو ادا کولو طرف ته اراده لري، بخاري شریف کې حدیث دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا مونږ ته راښودلې ده. د زنانه د خاص حقوقو ادا کولو په وخت کې به انسان دا دعا وایي. هغه دعا دا ده بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دا دعا دی انسان وای، نو دې سره به د ده په اولاد کې ډیر زیات برکت او خیر پروت وي. د هغې نه وروسته که بیا انسان په هغه ټیم کې ولامبي، نو دا ډیره زیاته بهتره او غوره خبره ده. خو که انسان غسل په هغه ټیم کې ونه کړي او صرف اودس وکړي، نو دا هم کافي کېږي. او که نه غسل وکړي او نه اودس وکړي او همدغه شان په بستره باندې وده شي، نو دا هم ټیک ده. خو دا غوره خبره دا ده چې انسان غسل وکړي یا اودس وکړي، دا به ډیره زیاته بهتره وي. بیا چې کله انسان وده شي او سحر کې راپاسي، نو دله پکار دی چې وختي راپاسي، ځکه دا د واده اولنۍ شپه. نو انسان په دې کې د ځان دپاره څومره د خیر او برکت نه ډکې دعاګانې وکړي چې راتلونکي زندګي هغه د ډېره زیاته بهتره وي. بیا نو انسان له پکار دی چې د تهجد په ټیم کې راپاسي، د الله رب العالمین نه ښکلې دعاګانې وغواړي، نفل وکړي، تهجد وکړي. د هغې نه وروسته بیا جومات ته لاړ شي او په جماعت سره مونځ وکړي. انشاءالله دا به د انسان دپاره په راتلونکي زندګۍ کې ډېر زیات اثرناک ثابت شي او د ښځې خاوند په منځ کې به مینه او محبت د یو بل سره
تعلقات به د یو بل سره ډیر زیات په ښکلي انداز سره قایم شي. نو امید لرم چې ان شاء الله تاسو به د واده د اول شپې په آدابو باندې پوه شوي وئ. نو اجازت راکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.